افغان ځواکونو د 4 پاکستانیو په شمول 4 طالبان وژلي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. له ملي دفاع وزارت څخه څو جلا خپاره شویو خبرپاڼو کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په 8 ولایتونو فاریاب، بادغیس، هرات، ننګرهار، کندهار، هلمند کې 4 طالبان وژلي دي چې 9 یې د دغې ډلې مهم مین جوړونکي او 4 نورې پاکستاني القاعده طالبان وو. له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په وژل شوو طالبانو کې 2 د یادې ډلې مهم قومندانان دي. د سرچینې په خبره په ترسره شویو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو له لوري له منځه وړل شوي دي. باید یادونه وشي چې تېره ورځ هم افغان ځواکونو د هیواد په 7 ولایتونو کې 92 طالبان وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې یو ځل بیا زوره اخیستی دی. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.